بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزتمندو سبا له د جمعې ورځ ده، نو ما چې د جمعې په باره کې تاسو ته یو څو داسې خبرې وکړم چې اکثر مونږ مسلمانان وروڼه په هغې کې کوتاهي کوو. د جمعې د ورځې فضیلت هم مونږ ته معلوم نه اکثرو خلکو ته، او د جمعې د ورځې چې کوم آداب دي مونږ ته معلوم نه، نو د دې وجې نه مونږ ته د جمعې د ورځې اهمیت معلوم نه وي. نو یو دوه درې خبرې مختصرا ستاسو مخکې د جمعې په باره کې عرض کوم. د جمعې ډېره بابرکته ورځ ده، دا په هفته کې یو ورځ ده، نو په کار ده چې مونږ دې دپاره خپل ځان فارغ کړو، د مانځه نه مخکې د مانځه تیاري وکړو او په وخت باندې د جمعې مانځه ته لاړ شو. الله پاک فرمایي قرآن پاک کې ای مؤمنانو کله چې د جمعې دپاره آواز وشي اذان وشي نو جومات ته تاسو کوشش وکئ، تاسو جومات ته رامنډه کوئ د الله تعالی ذکر ته. د الله د ذکر نه مراد د جمعې مونځ د جمعې خطبه اورېدل دي. وذروا البیع، خپل خرید و فروغ څومره دنیاوي مشاغل دي دا پرېږدئ. دا خبره ستاسو دپاره ډېره غوره ده، خو که چېرې تاسو په دې خبره باندې پوهېږئ کله چې د جمعې مونځ وشي الله رب العالمین فرمایي تاسو په ځمکه کې خواره شئ او د الله تعالی فضل و کرم ولټوئ، او الله تعالی چې کوم دی ډېر ډېر یادوئ دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. دغه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جمعه دا په د جمعې ورځ دا په ورځو کې د سرداره ده، نو دغې وجې نه د دې ډېر لوی فضیلت دی. بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې په کومو ورځو باندې نور راخیږي په هغې کې بهترینه ورځ د جمعې ورځ ده. خو تاسو ته مې وویل چې زموږ ډېر خلک د جمعې د ورځې د فضیلت نه او د آدابو نه چې کوم دی یعنې خبر نه دي. نو په کار دا ده چې مونږ کله د جمعې اذان وشي نو فورا خپل دنیاوي مشاغل پرېږدو او د جمعې مانځه ته چې کوم دی لاړ شو. یو حدیث مبارک دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجد كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيزة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر رواه البخاري ومسلم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د جمعې ورځ شي نو فرشتې د مسجد په دروازو کې یعنې ودرېږي. کم خلک چې په اول ټایم کې راځي یعنې دوپهر کې اذان وشي اول ټایم کې راځي نو هغې دپاره دومره ثواب لیکي لکه یو سړی چې یو اوښ د الله تعالی په لاره کې صدقه کي، د هغې چې څومره ثواب دی دا ثواب دته میلاویږي. بیا د هغې نه بعد چې کوم خلک راځي هغې ته دومره ثواب میلاویږي لکه یو غوا چې د الله تعالی په لاره کې ذبح کي او صدقه کي. بیا چې کوم خلک راځي جمعې مانځله او کینی په صفونو کې هغې ته بیا دومره ثواب میلاویږي لکه یو ګډ چې د الله تعالی په لاره کې صدقه کي. بیا دې نه بعد چې کوم خلک راځي هغې ته د یو چرګې د صدقې برابر ثواب میلاویږي. او بیا اخره کې چې کوم خلک راځي او کینی نو هغې ته د یو د یو انډې او د یو وویې د صدقه کولو برابر ثواب میلاویږي. خو چې کله امام روزي خطبې دپاره په منبر باندې ودرېږي او خطبه شروع کړي نو په دغه وخت کې فرشتې خپل رجسټري چې هغې کې ثوابونه لیکل هغه راتو کړي، او یعنې مطلب دا دی چې بیا هغې کې د راتلونکو خلکو ثواب نه لیکي. نو دې حدیث شریف نه دا معلومه شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې مونږ ته د دې خبرې ترغیب راکړو چې تاسو په دې ثوابونو کې ځان راولئ. ټول نه خوښه خبره دا ده چې په هغه ثواب کې ځان راوله چې د بدني د اوښ برابر ثواب میلوشي، که هغه نه بیا د غوا برابر، که هغه نه بیا کم از کم چې کوم دی د ګډ، او کم از کم بیا د چرګې او د خو داسې ټایم کې چې ته راشې نو بیا هغه فرشتو چې کوم دی خپل
رجسټر یې بندي کړي نو ستا ثواب پکې نه لیکي. او زموږ خلک اکثر جمعې ته کله راځي؟ هغه ټایم کې راځي چې کله امام په منبر باندې ودرېږي، اذان شروع شي نو بیا رامنډې وي. نو ولې په هفته کې یو ځل دا ورځ ده، نو دومره ثواب نه ځان ولې چې کوم دی محرومه کول نه دي پکار چې دومره لوی ثواب الله تعالی په دې کې لیکلی، نو ولې ځان د دې نه محرومه کول چې کوم دی نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زبردست چې کوم دی مثال ورکړو، دې کې ترغیب ورکړو چې تاسو د جمعې مانځله چې کوم دی په وخت باندې یعنې راځئ. دغه رنګې بله خبره زما عزتمندو دا ده چې د جمعې په ورځ سړی راشي، کم خلک مخکې ناست دي نو هغې په عذابی نه او د هغې په منځ کې جدایي نه راولي یا د هغې په اوږو باندې خپې نه راوچتي. د جمعې چې کوم دی خپل آداب دي. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه فرمایي چې د جمعې خطبه شروع وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ دی، یو سړی راغی او د خلکو په اوږو باندې خپې اوچتولې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل په خطبه کې چې کښېنه په دغه ځای باندې. هغه کښېناست او نبي علیه السلام ورته چې یو خو لیټ راغلی او بل دی چې کوم دی خلکو ته تکلیف ورسولو. نو دې نه دا هم معلومه شوه چې په وخت باندې راتلل پکار دي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته سخته زورونه ورکړه چې هغه لیټ رالو. بل حدیث مبارک راځي، حضرت معاذ ابن انس رضی الله عنه فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تخطى رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم. په بله روایت کې دا راځي اتخذ جسرا الى جهنم. کم سړی چې د جمعې په ورځ باندې راشي او د خلکو په اوږو باندې خپې راوچتوي او مخکې ځان رارسوي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنم طرف ته پل جوړ کړو. مطلب یې دا دی چې د دې په وجه باندې به دی جهنم ته چې کوم دی یا بعینه دی جهنم ته پل جوړ کړو، په هغې باندې دی روان دی چې د خلکو په منځ کې جدایي راولي، خلکو ته چې کوم دی یعنې تکلیف رسوي. نو دغې وجې نه وختي راتلل پکار دي جمعې ته، د جمعې مانځه ته، او په وخت باندې چې کوم دی لومبي صفونو کې سړی کښېني چې دا دومره لوی ثواب دی، نو په هفته کې یو ځل نو د دې ځان مستحق ګرځول پکار دي. نو دغې وجې نه نورو ملګرو ته هم او په خپله هم د جمعې د آدابو یعنې خیال ساتل پکار دي او نور ملګرو ته هم د دې ترغیب ورکول پکار دي.